کله چې غواړي یوټیوب چینل شروع کې ډېر داسې جذباتي خلک ډېر داسې خوشحالي چې والا یوټیوبر به شم او دا به وکړم هغه به وکړم دونه سبسکرایبر به وي مګر ورو دغه د منځه ځي ولې د منځه ځي چې کوم اکسپیکټیشن ته لرې هغه اکسپیکټیشن باندې هغه تصور چې تا کړی و چې دونه وخت کې به زه دونه فالوورس ولرم دونه ویو لرم هغه راځي نه نو ورو دا اکسپیکټیشن د کمیږي اخر د منځه دا ټول یو لاره لري داسې نه ده چې یوټیوب چینل واسکه اکاونټ جوړ کړه بس اپلوډینګ شروع کړه نه دې دپاره یو سم صحیح پراپر لاره لري چې ته هم کانټینټ نه شاته پاتې نشې کانټینټ مطلب کوم ویډیوګانې چې ته ریکارډوې او هم یوټیوب چینل چلولو په صحیح طریقه باندې پوه شې چې کوم هسې کولی شم زه دا خپل چینل مخکې بوځم سټپ بای سټپ چې څه رقم ته وکړې کوم پلان باید ولرې کوم طریقه کار باید ولرې یا وکې مخکې بوځي چې ته یوټیوب چینل یو حد ته ورسوي نو راځو نن په همدې باندې خبرې کوو اول پوینټ خپل یوټیوب چینل باید ته معرفي کې یا تشریح کې چې د څه شي باره کې ده آیا ته تعلیمي ویډیوګانې ریکارډوې انټرټینمنټ ویډیوګانې ریکارډوې ولاګس ریکارډوې ټوټوریلز ریکارډوې ریویوز ریکارډوې گیمینګ چینلز ریکارډوې کوم یو کې ته یې داسې نه ده چې یو چینل کې هر څه اپلوډ کې نه ولې چې هر یو برخه خپل علاقمندان لري ته اوس که گیمینګ اپلوډوې ورسره ایجوکیشنل هم اپلوډ ورسره بل هم اپلوډ د هر برخه نه لږ فالوورز سره پیدا کوي او ویوز نه اخلي ته نو باید تا دا ډایرکشن معلوم اوسي او چې ګور یو نفر چې ته هم دا ریکارډ اپلوډ هم دا اپلوډ نو هغه نفر تا کې انټرست نه پیدا کوي ته باید خپل د یوټیوب نیش معلوم کې چې کوم برخه کې ته غواړې هغه مخکې بوځي